د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو دوه لالچي کسان اوسېدو. د یو نوم رحمت خان او د بل نوم ګل ضمیر و. د دواړو دا خواهش و چې مونږ مالدار شو، خو محنت به یې بالکل نه کول. دی به روزانه د کلي په کوڅو کې ناست و او دا منصوبې به یې جوړولې چې څنګه به مالدار شو، خو شرط پکې دی دا ایښی و چې محنت به نه کوو او په اسانه باندې به مالدارېږو. یو ورځ دی دواړه پټو ته لاړو. هلته کې دی یو بوډا بابا سره ملو شو. دی بوډا بابا سره یو عجیبه غونته کې چرګه وه چې د هغې چرګې بڼو د نور په رڼا کې سم ډېر زیات چمک وهلو. دی چې کله دا چرګه ولیده نو د بابا نه یې تپوس وکړو چې دا چرګه خو مونږ ته ډېره عجیبه ښکاري، دا څنګه چرګه ده؟ بوډا بابا ورته ووی چې دا یوه عام چرګه نه ده، بلکې دا یوه جادو والا چرګه ده. دا روزانه یوه د سرو هګۍ اچوي، خو د دې د ساتلو څه شرطونه دي. لومبنی شرط دا دی چې دې سره به ډېر زیات محبت کې. دویم شرط دا دی چې صبر به کوې او لالچ به بالکل نه کوې. رحمت خان او ګل ضمیر چې دا واورېدو نو د هغې په زړه کې لالچ پیدا شو. د شپې په تیارې کې دی دواړه د بابا کور ته راغلو او په چالاکۍ سره ته دغه چرګه پټه کړه او لاړو وتښتېدو. دی د شپې په لارو په کوڅو کې منډې والې چې چرګه کوم ځای کې پټه کړو. اخر په مشکل سره دی خپل کور ته راورسېدو. په کور کې دی چرګه په ځمکه باندې کېنوله. په بله ورځ باندې په رښتیا باندې دې چرګې یوه د سرو انډه واچوله. دا دواړه لالچیان ډېر زیات خوشحاله شو او د خوشحالۍ نه بالکل پاګلان شو. د دې په زړه کې نور هم لالچ پیدا شو. رحمت خان ګل ضمیر ته ووی چې راځه چې یو کار وکړو، دا چرګه به حلاله کړو نو د دې د خېټې نه به دا ټولې انډې په یو ځای باندې راوباسو. ګل ضمیر خو اول ویرېدو، خو بیا یې د رحمت خان خبره ومنله. هغې دواړو چرګه راونیوه او دا یې کله یو خوا راښکه او کله یې بل خوا راښکه. په اخر کې چرګه مړه شوه. رحمت خان او ګل ضمیر دواړو چرګه مړه کړه او د چرګه خېټه یې کولاوه کړه. دی چې دننه وکتو نو د چرګې په خېټه کې یوه هګۍ هم نه وه، بلکې صرف کولمې وې پکې. دی چې دا ولیده نو ډېر زیات پریشانه شو او د خفګانه دواړه کېناستو. په دغې وخت کې دی ته د هغې بوډا سړي خبره رایاده شوه چې بوډا سړي ورته ویلي وو چې د دې چرګې د ساتلو دوه شرطونه دي. لومبنی شرط دا دی چې دا به ډېر زیات محبت سره ساتئ، او دویم شرط دا دی چې صبر به کوئ او لالچ به بالکل نه کوئ. اوس د دې دواړو چرګه مړه شوه.